موضوع داسې ده چې آیا موږ او تاسې کولی شو چې د خپل تصور له لارې د خپل خیالاتو له لارې خپل راتلونکی جوړ کړو په کومه طریقه یې جوړ کړو د تصور له لارې آیا کولی شو چې خپل ژوند روښانه کړو نیک کړو آیا کولی شو چې پرمختللی کړو او که نه نو په دې موضوع به زه له تاسو سره خبرې وکړم مخکې له دې چې دې موضوع ته راشم لومړی به دا له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې آیا تر اوسه پورې چا داسې تصور کړی دی چې زه به په راتلونکي کې ډېر یو پرمختللی شخص جوړېږم یا زه به ډېر یو لوی تجار جوړېږم زه به ډېر پرمختللی ژوند لرم هوسا ژوند به لرم هغه چا چې داسې تصورات له ځان سره لري په ذهن کې داسې خیالات لري هغوی د دې ته خیالاتو تر شا ډېر یو لوی قدرت پروت وي ډېر یو لوی ځواک پروت وي چې دا ځواک یوازې انسانان لري انسانان کولی شي چې مخکې له مخکې خپل راتلونکی وویني وی سنجوي د تصوراتو له طریقه چې آیا د دې کار پایله به څنګه وي دا کومه برخې کوم درسونه چې زه مخته وړم د دې پایله به څنګه وي زه به په آینده کې څه جوړېږم دا هر څه خیالات انسان توان لري په همدې خاطر د انسان ارزښت هم په دې نړۍ کې زیات دی نو زمونږ اصلي موضوع دا ده چې د دې قدرت له طریقه د دې تصوراتو له طریقه خپل راتلونکی جوړولی شو که نه څلور خبرې موږ ته رامنځته کېږي لومړی دا چې تصور د عمل پیل دی یعنی څنګه یعنی هر کار چې مونږ او تاسې لومړی ترسره کوو مخکې له هغې مونږ او تاسې تصور پرې کړی وي مونږ او تاسې سوچ پرې کړی وي چې آیا دا کار زه ترسره کوم په کومه طریقه به یې ترسره کړم څه کارونه به یې ترسره کړم څنګه مخته لاړ شم نو همداسې تصورات او خیالات د یو کار ترسره کولو لومړنی درس دی مثلا هغه چا چې تیاره اختراع کړې ده هغه لومړنی درس تیارې اختراع کولو د هغه تصور و هغه له ځان سره سوچ کړی و چې څنګه انسان وکولی شي د الوتلو له طریقه بل هیواد ته لاړ شي نو د همدې درس له طریقه د همدې درس په واسطه هغه تیاره اختراع کړې وه چې اوس د تیارې له طریقه هر څوک کولی شي چې هر جهان ته زړه وي تللی شي همداسې زده کوونکي مثال په توګه چې غواړي په امتحانونو کې کامیاب شي څنګه کامیاب شي لومړی له ځان سره تصور کړی خیال سوچ کړی فکر کړی بله هغه یوه لاره پیدا کړې بله هغه کامیاب شوی دی نو دا زمونږ لومړنۍ خبره وه دویمه موضوع دا ده چې ذهن او بدن سره اړیکه لري هر کار چې ستاسو په ذهن کې ګرځي هر کار چې تاسې په ذهن کې راتاویږي ستاسو په فکر کې وي تاسې پرې سوچ کوئ هماغه کار ستاسو بدن ترسره کوي ولې ذهن پرې امر کوي مثلا د بېلګې په توګه که یو زده کوونکی امتحان دپاره آمادګي نیسي نو دوی په ذهن کې داسې خیالات ولري چې زه ناکامیږم زه امتحان نشم ورکولی زه به سوالونه څنګه حلوم هماغسې ذهن بدن ته امر ورکوي او بدن هم هماغه شی عمل کوي حتما بیا په امتحان کې ناکامیږي یا که مثبت خیالات ولري بیا کولی شي چې په امتحان کې کامیاب واوسي بله دا چې درېیمه خبره زمونږ دا ده چې مونږ مثبت خیالات هم لرو منفي خیالات هم لرو لکه څنګه چې زمونږ مشیران وایي چې که یو ښه کار ته په ښه نظر ګوري ښه به له تا سره کېږي که په بد نظر ورته ګوري نو بد به له تا سره مخامخ کېږي همداسې هغه اشخاص چې په ذهن کې منفي خیالات لري تل منفي فکرونه کوي که هغه په هر کار کې وي حتما منفي هماغه کارونو سره مخامخ کېږي لکه مثلا مخکې چې ما له تاسو سره یو مثال شریک کړ او که هغه اشخاص مثبت خیالات لري چې زه به کوشش کوم متل چې پرمختللی ژوند ولرم د ژوند په چارو کې کامیاب واوسم حتما هماغه شی پرمختللی ژوند به لري هوسا ژوند به لري تل به په خپل ژوند کې کامیابه وي نو اوس ډېری زده کوونکي به داسې ګمان کوي دا کومې خبرې چې ما دوی ته وکړې دوی به داسې فکر کوي چې داسې خیالات مونږ ډېر په ذهن کې لرو مونږ ډېر سوچونه داسې کړي دي خو هېڅکله هوسا ژوند مونږ نه دی لیدلی هېڅکله مونږ پرمختللی ژوند نه دی لیدلی نو د دې دلیل دا دی چې تاسې عمل نه دی پرې کړی یعنې د مونږ څلورمه خبره دلته دا ده چې هر خیال هر تصور عمل ته هم ضرورت لري که هغه کسان په ذهن کې د دې سوچ کوي چې زه به ډېر یو لوی تجار جوړېږم زه به پرمختللی ژوند لرم خو هغه به پرمختللی ژوند نه لري په دې خاطر چې عمل یې نه دی پرې کړی مثلا یو زده کوونکی امتحان ته آمادګي نیسي نو که هغه شپه ورځ داسې ځان سره خیالات وکړي چې زه به کامیابېږم زه به کامیابېږم آیا هغه به کامیاب شي
نه کامیابیږي. ولې هغه عمل نه دی کړی. خو که عمل وکړي، خپل خیالات عملي کړي، زده کړه وکړي، مطالعه وکړي، شپه ورځې وکړي، بالا هغه کامیابیږي. نو بیا خپل اهدافو ته هم رسیږي. نو هغه اشخاص چې تصورات لري په ذهن کې، ارمانونه لري او تل سوچ پرې کوي، په فکر کې خپل ارمانونه راتاویږي، که غواړي چې دا واقعي بڼه باندې ورته هغوی ته ښکاره شي، هغوی په واقعیت تبدیل کړي، نو باید عمل پرې وکړي. نو زمونږ موضوع چې څنګه وه چې آیا د خیالاتو له طریقه خپل راتلونکی جوړولی شو او که نه، ځواب یې دا دی چې جوړولی شو، خو په هغه وخت کې چې عمل پرې وکړو، عمل ډګر ته ځان راوباسو، سختي وګالو، ځان د سختیو سره مخامخ کړو، کړاوونه پر ځان تیر کړو، بالا هغه خپلو کامیابیو ته ځان ورسوو. داسې نه چې تاسې شپه ورځ ورته خوب وکئ او داسې ګمان وکئ چې زه به سبا ورځ همغه ځای کې ناست یم. دا کار ناممکنه دی او په دې سره هېڅوک خپل اهدافو ته نشي رسېدلی. نو کومه موضوع چې ما تاسو ته ټاکلې وه، ډېره لنډه موضوع هم وه، دا چې وخت هم کم دی، نو هیله من یم چې زده کوونکو څه ترې اخیستي وي، یو څه یې ترې زده کړي وي، معلومات یې ترې اخیستي وي. نو اوس ځای لري چې رقابت پیل کړو، زده کوونکي سټیج سر ته راوبلو. نو بلنه به دواړو ډلو ته ورکوو، تاسې هم راسره واوسئ.